السلام علیکم محترم وروره، یو سړی دی او هغه یو شی اغوستی په 1 روپۍ. اوس دا خرڅوي په دوکان کې، دې کې څومره ګټه په کار ده. ګوره، ګټه دوه قسمه ده. یو داسې ده چې دې وخت کې زموږ او ستاسو د بازار یو ماحول دی. بازار کې چې څنګه موافقي مقصد څنګه د بازار ریټ وي، نو هغه شانتې خرڅول پکار دي. یوه چې د بازار مارکیټ پې خراب نشي، خلک پې خپله کې ونه جنګېږي. دویم نمبر دا دی چې څومره مخلوق خدا سره احسان کولی شي، نو دومره به تا ته اجر ډېر میلاویږي. روزګار به هم کې او اجر او ثواب به درته هم میلاویږي. مخلوق خدا سره احسان دا دی، مثلا یو شی دی او تا اخیستی دی په 10 روپۍ، په دې کې ته 2 روپۍ وګټې، نو تا ته دا 2 روپۍ تا ته کافي دي. بس 2 پکې وګټه، سیوا پکې مه ګټه. که بالفرض تا ته د 1 روپۍ ګټه داسې ښکاري چې ستا د کور ګزاره، ستا د بچو ګزاره په هغې باندې کېږي، نو بس ته چې دی 1 روپۍ ګټه. څومره چې ته د مخلوق خدا سره، د خدای پاک د بندګانو سره او د مؤمنانو سره احسان کولی شي، او څومره ترېنه کمې روپۍ ګټلی شي چې دوی ته په اسانه څیز میلاو شي، دومره به درته ډېر اجر او ثواب هم میلاویږي. ګټه به دې هم وي او اجر او ثواب به درته هم میلاویږي. بل په حدیث شریف کې راغلي، د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، کم تاجر او کم دکاندار، مثلا تاجر دکاندار دا هم تاجر دی، دی یو شی راوړي، په دې نیت یې راوړي چې دې مؤمنانو ته دې کې اساني پیدا شي، نږدې ورته میلاو شي. دویم په دې نیت یې راوړي چې مؤمنانو ته په دې کې خیر میلاو شي، نور خلک یې ګران ورکوي، زه یې ورته ارزان ورکړم، دوی ته فایده ورسیږي. نو دا سړی به په ورځ د قیامت د عرش د سوري د لاندې دا تاجر چې ایماندارۍ سره تجارت کوي، دروغ نه وایي، دوکه نه کوي او مؤمنانو ته د ګټې د رسولو کوشش کوي، نو دی به د عرش د سوري د لاندې، نو چې څومره کمې روپۍ ګټلی شي یو سړی، نو دومره دې کمې وګټي.